یو بیماری خطرناک ده په انسان کې چې هغه د انسان دپاره د لوی تبع ذریعه ده چې هغې ته کبر او غرور وایي. ځان لوی حسابول او بل انسان د ځان نه ښکته ګڼل، ځان د لوی طاقت خاوند حسابول او نورو خلقو ته سپک کتل، دې انسان ځان په دوکه کې اچولی دی. دا ډېر لوی خطرناک جرم دی. کم انسان چې په غرور او تکبر کې مبتلی دی د خلقو هم بدي شي. ظاهر کې په خلق یریږي ته، ظاهر کې خلق به قدر کوي، عزت به کوي، یریږي به ته، خو چې اخوا شي مړه وي داسې فرعون دی وایي. دا مونږ اورو په خپله مړه داسې فرعون دی چې لږ دی اخوا شي مړه ده ته ګوره، دی وجود ته یې ګوره او دی غټو غټو خبرو ته یې ګوره، چې لږ دی اخوا شي مړه یې ده ته ګوره دی غټو غټو خبرو ته ګوره او دی مخ ته یې ګوره، خاندي ورپورې خلک سپک ورته ګوري. کائنات د الله ځمکه اسمانونه او چې کم فرشتي دي هغه هم ورته د ذلت په نظر ګوري، سپک ورته ګوري. او دا انسان په دنیا کې هم د خدای دشمن دی او په آخرت کې هم د خدای دشمن دی. ولې د خدای دشمن دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. حدیث قدسی دی وی قال اللہ عز وجل، اللہ فرمائی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، چې لویی د ذات او لویی د شان دا زما جامه ده. انسان دو جامې دي، پخوا به عربو یو د ځان نه د کمیس په ځای تاوه و هغې ته به یې ردا وي، بل به د پرتوک په ځای تاوه و هغې ته به یې ازار وي. اوس هم چې څوک حج ته ځي دا دوه څادره د حرام ځان نه تاوی. مونږ خلک کمیس اچو پرتوک اچو. الله وایي چې الله خو دا جامې زمونږ جامو ته محتاج دی، نه زمونږ په شان جامه اچوي، خو هغه د محاورې په بنیاد الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، چې لویی د شان د ذات د صفت دا زما جامه ده. فمن نازعنی فی واحد منهما، که چا ما سره په یوه جامه کې ځان دننه کو، ما سره جګړه کوي، ادخلته النار، اور ته به ذلیله ور دننه کړم. او یو بل حدیث دی، په هغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذلیل او رسوا به کم دا سړی دې ځای کې خو راځي ادخلته النار، دا سړی به اور ته داخله کړم، اور ته به یې ومنډم. او بل ځای کې فرمایي چې زما جامه کې ما سر څوک ځان را دننه کوي، لویي کوي او قبر کوي، زه به یې رسوا او ذلیله کړم. د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق څه واقعه درته شروع کړې وه یو څو جمعې کې. دی چې کله ماشوم او قرآن شریف کې الله فرمایي او درته زه ښیم چې د غرور او د تکبر څه نتیجه ده. او د غرور او د تکبر په مقابله کې انسان چې ځان عاجزه کړي او کمزوري حساب کړي، د هغې څه سیله ده، دا دوه موضوع. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ماشوم دی او خدای پوهه ورکړې ده. الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. مونږ ته د مخکې نه پته وره، د وجود مونږ ته معلوم و، د ده دا ژوند مونږ ته د ماشوموالي ته معلوم و چې ده کې کمالات شته. نو مونږ ورته نیغه لار د ماشوموالي نه ښودلې، هدایت د پیغمبرۍ نښې، د پیغمبرۍ آثار، د هدایت رڼاګانې، دا ما د ماشوموالي نه الله وي تړله کې اچولې. سترګې چې وغړولې بت پرستي وه ټوله عراق علاقه کې پیدا شوې دی، بابل ښار کې ټوله بت پرستي ده او کوکب پرستي ده. څوک د ستورو عبادت کوي، څوک د سپومۍ عبادت کوي، څوک د انور عبادت کوي، څوک لګیا د بوتانو عبادت کوي. او چې کم د زمانې بادشاه نمرود هغه ځان ته خدای وی، هغه وی زره به ما خلکو به د هغه هم سجدې کولې چې سربار ته به ورغلل، سجدې به یې ورته وکړلې. او د هغه بوتان یې جوړ کړي واړه واړه، په کورونو کې ساتلي، په کورونو کې به د نمرود د هغه خپل بادشاه بوتانو ته سجدې کولې، د هغه ډانچو ته. څلور بادشاهان تېر شوي دي چې په ټوله دنیا د هغوی حکومت، دو مسلمانان او دو کافر. مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیه السلام او یو
په مسلمانانو کې اسکندر ذوالقرنین دا بادشاه او په کافرو کې یو نمرود و چې په ټوله دنیا حکومت و نمرود د فرعون هم په ټوله دنیا د نمرود هغه وخت چې څومره دنیا و په هغې حکومت او یو بل و بخت نصر بابلي د هغه په ټوله دنیا بادشاهي وه دا دوه کافران او دوه مسلمانان د په ټوله دنیا بادشاهي و خلکو به ورته رب وي خدای به یې ورته وي لکه فرعون چې څنګه د خدای دعوه کړې وه چې د خدای دعوه څوک کوي دا ډېر لوی کبر دی دا ډېر لوی غرور دی دې د خدای مقابله کې ځان ودرئ خدای نشته زه خدای یم داسې وایي رب بل څوک نشته رب زه یم د ربوبیت دعوه کوي چې زه رب یم نو خلک دومره په کفر و شرک او جهالت کې پراتو چې انسان ته رب وایي هغه انسان چې هغه د پلار نه پیدا دی هغه انسان چې د مور نه پیدا دی هغه انسان چې ناجوړه کېږي هغه انسان چې مري هغه انسان چې ډوډۍ ته محتاج دی جامې ته پردې ته محتاج دی بیماری تکلیف راځي هغه ته خدای وایي نه رب هغه ذات دی چې هغه له مرګ نه راځي وحده لا شریک له هغه له شریک نشته د موږ پروردګار یو دی شریک نه لري رب دی هغه له مرګ نه راځي هغه له بیماري نه راځي هغه له تکلیف نه راځي هغه له ګرمي یخني نه راځي هغه چا ته محتاج نه دی یو شي ته محتاج نه دی ټول مخلوق هغه ته محتاج دی رب دی ته الحمدلله موږ د هغه یو رب پروردګار رب العالمین عبادت کو چې په هیڅ صفت کې د هغه شریک نشته جون دا غلاس کې دی د انسان د مخلوق د پیری د ټولو فرشتو مرګ دا غلاس کې دی رزق دا غلاس کې دی روغ صحت مرض د دق رب العالمین په اختیار د څوک نشته هغه وی زره به چا به بوتانو ته سجدې کولې چا ستورو ته دی چې ماشوم سترګې وغړولې هو ما هذه التماثيل الذي كنتم لها عاكفون دا څه کوئ بوتانو ته مو ډډې والي دي او عبادتونه کوي سار نما خامه پوری بوتانو ته سجدې کوي دا څه کوي نور او دا خو پرېوت دا ستاسو رب د عبادت وکړو د ده وکړو دا سپومې چې پرېوته د دې عبادت وکړو د ته رب وایو دا رب نه دی ته نشو ویلی دا ستوري چې کله رڼې وي او کله غیب شي دې ته موږ ربونه وایو دا رب کیدی شي د ته سجدې لګوي بې وقوفو دا څه کوو پلار آثر یا تاریخي کتابونو کې تاریخ وایي او قرآن شریف آذر ویلی دی قال لی ابیه آذر علماء وی څوک یوې تره دی یوې پلار خو نه راجح قول دا دی چې د دې پلار خپل نوم یې تاریخ و محب صنم د بوتانو سره مینه لرونکي ته وایي او آذر د هغه لقب و بهر کیف دواړه نومونه دي پلار ته هم نصیحت کو بابا دا څه کوې هغه شي ته عبادت کوې چې فایده هم نشي درکولی او تاوان هم نشي درکولی چې ته تیارېږي چې ماله به څه تاوان راکړي ها دا تاوان پکې شته که عبادت دی او که دوزخ ته به راځه په برکت دی مور ته م وایه مور هم په بل دین ده قوم ته م وایه لګیا دی یو تم نصیحت کو بل تم نصیحت کوه په الله پاک ماشوموالي نه په زړه کې ورته هدایت اچولی پلار سره په جګړه دی مور سره په جګړه دی اخره کې پلار دمکي ورکړه که سم نشوې کور نه دی وباسه او که سم نشول ارجمنک سنگساروم دی پریږدم دی نه او کور نه دی وباسم بابا السلام علیکم کور نه وباسې دغه دی لاړم نه د پلار خو ډېر لوی مقام دی د پلار خو ډېره لویه مرتبه ده خو د خدای مقابله کې پلار نه علم خدای به علم تا نه علم د خدای مقابله کې مور نه علم د خدای مقابله کې هېڅوک نه علم نه پلار علم نه مور علم بیا به یو الله علم د خدا الله دین درته دا څه کوي په خپل لاس اوت راشي بیا سجدې ورته کوي عبادت ورته کوي دا عقل دی دا سوچ دی دا فکر دی بت پرستی قمقل سړی د بوتانو عبادت کوي شرک مشرک سړی نه قمقل سړی بل نشته څوک هم چې شرک کوي دا په دنیا کې قمقل او بېوقوف انسان دی الله له شریک پیدا کړي څوک الله له شریک پیدا کړي بنده چې د خدای مخلوق ته الله پیدا کړي دا خدای له شریک پیدا کړي پیغمبر شریک پیدا کړي د پیغمبر امتی شریک پیدا کې الله نه 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 یو سیز دې د مارونو خدای دې زموږ ایمان نصیب کړي او الله دې زموږ د الله د وحدانیت د توحید سوچا عقیده نصیب وګرځوي لږ غوندې شرک هم راغی معمولي غوندې شرک هم راغی ټول عمر به دوزخ کې پروت دی او بیا د هغې بخښنه نشته د زنا ګناه به راته خدای وبخي د قتل به هم راته خدای وبخي د ډاکې به هم راته الله معاف کړي د الله وس کې هر څه شته کولی شي بې قانونه به هم درته خدای معاف کړي خو ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک چې چا وکړه بخښنه بلکل نشته
په دنیا کې توبه ویست او معافي دې ویست سره شرک نه او د الله د ذات د توحید عقیده دې پیدا کړه فبها ډېره ښه شوه ورنه که مشرک لاړې بالکل اټل فیصله ده دیکھیں تبدیلی شتا دینا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء شرک بالکل نہ بخم شرک نہ علاوہ نور گناہونا قانون کے داغے سزاگانی دی خو کو غوارم بخم با پما سیستوف نشتا خو شرک متعلق قل فیصلہ دا بخنا نشتا خدای دې دې وساته پر الله ډېر خپکی د یو خزه خاوند دی او دا خاوند چې بلې خزه لذي راځي رښتیا وایي دا خزه دا زغملی چې زما د خاوند بلې خزه سره مینه دا کنه وای زغملی یو سړی خزه دا او کده خزه بل چا سره لاري دې زغملی چې زما د خزه بل چا سره لاري نه یو سړی نوکر دی او هغه بل چا لټو خدمت کوي دې زغملی چې د بل چا خدمت دیو کې نه یو سړی زوی دی او پلار پری دی او د بل چا سپلای جارو کوي او د بل چا اجري جارو کوي دې زغملی چې زوی زما ډوړې دما د بل دی الله خدای به څنګه دا برداشت کوي زه شریک نشم برداشت کوله زما پټې دی بل څوک راشي تا سره شریکېږم والله که یو مرله کې شریک زه برداشت کوم نو الله به په دې کائناتو کې څوک شیطان له شریک څنګه برداشت سبحانه الله پاک دی شرک خلوی عیب دی الله د هر عیب نه پاک دی د رسول الله مبارک چې ټول دعوت په مکه مکرمه کې د دیو چې الله یو د شریک نه لري مدینه منوره کې دعوت ټول دعوت هم دغه دی نو ابراهیم علیه السلام ماشوموالی کې لګیا دی چې لوی شو بیا لګیا دی خیر هغه واقعات ډېر اوږده دي زه درته چیده یو څو جلکې درته ذکر کوم اخره کې بادشاه پې خبر شو بلکې بعضې علما لیکي چې پلار پوه شو چې که دې بادشاه ته پته ولګېده سبا موږ له سزا رانهږي چې ولې هغه ځان ته خدای وایي پلار والا په خپله به وکړ او څوک وایي نه بس ورنټ جاري شو بادشاه ته مخکې لاړ او پیش شو چې زه یو الله منم او زه دویم خدای نه منم یو الله دی نمرود راوست پلار ته وی دا الک دې وخت کې لاره کوټې دا به زه ته نصیحت کوه او چې دې کله لوی شو اوس که دله سزا ورکوم خلک وایي ماشومان وژل کله لوی شو پوه شو ټیک به شي نه نو بیا زه پوه شه دی پوه شي پلار به هم نصیحت کوم مور به هغه به پلار ته نصیحت کوم مور ته بابا د څه عبادت کوي خیر واقعیت خو لري خو د دوی یو غټه بتخانه وه په هغې کې به یو غټ لوی بوت په سر کې ولاړ و نور دا واړه واړه بوتان و نو دوی به میلې له تل کال کې به یو ځل مذهبي میله چې ته لګېده دا ټول به ووتل بار ته نو چې واپس به رالله نو هغه لاول به دا بوتانو ته به مخې ته را خوراکونه میوې ښودې وې چې دا برکتي شي نو رابلل نو هغه به بیا خوړل دوی میلې له تل ابراهیمه زمونږ سره نه دی میلې له انی سقیم زما خو تاسو را لاس د ټینشن کې پروت یم دې نه غټه بیماري ولا شته تاسو را لاس خو زه پریشانۍ کې پروت یم چې تاسو دونه مخلوق دا خشته ښځې جینکۍ هلکان او سړي به دوزخ ته همیشه پرتې زه نه دوی لاړل میلې له ابراهیم علیه السلام یې راشه موقع ده کور ته لاړه او تبر یې را په اوږه کړو او ورغی تبر ته څه چېټېږي چې ورغی هغه د حال دروازې مروازې ټولې ټوټې کړې پې ورننوت چې ورننوت اوس بوتان دي واړه او غټ بوټ پکې منځ کې ولاړ دی باباجي غټ باباجي منځ کې ولاړ او دا واړه ولاړ دی او مانګ کې منځ کې دا میوې پرتې دي نو دی ورته وایي ما لکم لا تاکل خوراک نه کوې دا خو مخکې څیزونه پراته دي دا نه خورې اصل بوتان پسې پوهېږي داسې حجت قایم بس وروره تبرګي ته یې ګوته کړه وډه وډو دې شروع کړل بوت خو په بلا پیسو کېږي قیمتي شی دی بلا خرچي پې کېږي او ډډو دې شروع کړل چا نه مری وهه او چا نه سټ وهه ټولې ټوکړې کړل او په هغه میوو مې کې د هغوی هغه ټول هغه ډګرې وروغورځول هوښیارو الله وایي ماشوم مالک هوښیارو تبر یې راواخېسته او دا غټ بوت په اوږه کې یې ویزان لا چې هغوی د اختر د میلې نه څنګه راغلل او ورننوتل چې اوس به موږ میوې خورو به ټولې برکتي شوې زموږ د خدایانو نظر به پرې لګېدلی چې ورننوتل څنګه هلته میوو پسې ټول خدایانې ټکو سترې پراته ټوکړې پراته من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي دي دا زموږ خدایان چا ټوټې کړي دي ماشاءالله دا د ده نه زوی غواړي
ځان نشي بچ کولی. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وایي یستبهم الذباب شیئا، وایي که مچ کېناست په یو بوت باندې او مچ د هغه نه شات څټي، د پاسه پې پراتي مچ نه خپل سر نشي د څټلو نه بچ کولی، تاله به خاورې زویدله درکړي. ګورې زمانونو خفه کېږي اما اوس هم ډېر خلک زیارتونو سره زمونږ دا لوبې کوي. یو زیارت ته راځي دا بادو بابا دی، دی بادو باسیره سړي نه بادو باس. دا بل زیارت دی، دا د سترګو سپیشلیسټ دی. چا سترګې خوب لیدله به ځو خاورې به رالو سترګو پورې مږو سترګې به جوړېږي. دا بل چې دی دا د دردونو سپیشلیسټ دی، چې ډګري په دې کې اخیستی دی. دا خپې باندې درد دی دله به لاړ شي خاوره به راوالې پخپو به ومږې خپې به جوړې شي. الله اکبر. دا زمونږ پخوا دغه دی کې باباجي نه به مونږ اورېدل، خدای پاک دې وبخښي. یو سوری شوه به دې مشرانو ته به یادي لالا پوښتنه که سوری شوی وه سوری شوه دا ظفر لالا ته پته سید رحمان حاجي صاحب ته نو چې ماشوم به ناجوړه نو هغه سوری شوه کې به دننه بار کوي په ده سوری شوی دی دی به جوړ شي. سوری شوه مې هغې نه خو بشیر جان قرې که د هغه خانګو کې د خپو کې دننه بار کړي ناتخوان خو دی که نه د رسول الله مبارک صفتونه خو کوي که خوشې به ورکوي دی ګورې خیراتي دا لوبې نه کوي. هلته بل و دا ډب ورته وایي دا کندې ته ډب وایي ډب. هلته پخوا یو بل زیارت و ډولکې به پکې پروت و چې د چا تبه به وه به لاړ هلته ډولکې به یې غاړه کې واچه. اوس خو شکر دی خلکو د دې علماو تقریرونه واورېدل نو لکه یو پټی خلک پوه شو علم راغی الحمدلله. دعوت و تبلیغ د برکت نه خلکو ته ډېره فایده ورسېدلې شکر دی. نو هغه ډولکې به یې راواخېست غاړه کې به یې واچو تبه به یې ګډېده به وی به د ډب د غاړې لاله زیارت به یې یادو د ډب د غاړې لاله زه راغلی یمه تاله چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله او ډولکې به یې خوا ډب به یې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله او چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله. نو خدای ته وګوره تبې جنجال نه به د خدای خلاص ځای که زیارت به د خلاص ځای ناپوهه خلک. بیماری راوستونکې الله دی او بیماری لرې کوونکې الله دی. اسباب شته بلکل شته، جسمانی اسباب مادیم شته روحانیم شته. هغه دي چې کم د پیغمبر مبارک او صحابه نه ثابت دي. جسمانی او مادي اسباب دارو درمل دي بلکل. خدا به نه وایي چې دارو جوړ کړم په دارو کې شفا به رب العالمین اچوي. بلکل جسمانی مادي اسباب شته. پیغمبر مبارک کلونجي صفت کړی دی. کلونجي ورته وایي، کالا دانم ورته وایي، توره دانم ورته وایي، کلونجي به یتیمانو سره خرڅېږي. رسول الله مبارک فرمایي که د مرګ نه یا د بوډاپې نه په یو شي کې شفا وه په کلونجۍ کې به وه. ما سوا د مرګ او د بوډاتوب نه د هر څیز دپاره شفا. د حجامې صفت یې کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ثنا صفت رسول الله مبارک کړی دی. نو دا دارو پیغمبر مبارک او صحابه استعمال کړي دي. ظاهري اسباب دي خو عقیده به دا وی چې په دې کې شفا به څوک اچوي؟ الله باندې. روحاني اسباب دمونه هم ثابت دي. دا هم څه شی دی؟ د قرآن د الفاظ د حدیثو الفاظ د الله نومونه داسې خشته چې معنی درست وي بلکل ته استعمالولی شي. دمونو کې دا هم نشته چې کم صحیح معنا لري خیر دی که په حدیثو کې نیم استعمالولی شي. دا دارو او علاج دې باندې د بدعاتو اطلاق هم نه کېږي. خو چې یاره دارو خطرناکي زهریلی ابه نه استعمالی، حرامي ابه نه استعمالی. دم هم چې کم حرام دی او معنی غلطه ده او الفاظ غلط دي، مفهوم غلط دی، زهریله دی ابه نه استعمالی. سم دم استعمال کا پیغمبر مبارک په ځان هم دم اچولی دی او په صحابو یې مچولی دی او دغه رنګې په خپل نساو حضرت حسن او په حضرت حسین یې مچولی دی. ابراهیم علیه السلام هم په خپلو بچو اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه السلام هم مچولی دی. جبریل علیه السلام په رسول الله مبارک اچولی دی. خو هغې کې دا لفظ دی چې باذن ربنا تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خوره مبارکه به د مدینې راواغشته او جبه مبارکه باندې به یې لاړې راخ کې د مریض په تندي به یې راخ کو څه به یې وې خوره د مدینې
خاوره کې عاجزي ده یوه خاوره د مدینې په مدینه فرشتې ګرځېدلې دي قرآن پې د پاسه نازل دی رسول الله مبارک پې ګرځېدلی دی مبارکه خاوره ده د مدینې منورې او لاړه د رسول الله مبارک د مریض په تندي براق کا چې لیشفي سقیمنا بیمار به مو جوړ شي خو باذن ربنا د چا په حکم به جوړېږي دا نه چې ته مې خلاص کړې ته مې د جنجاله چې به جنجال نه بل زیارت بابا نیکان اولیاء د هغې قبرونو له تلل بالکل ثابت دي ښه خبره ده چې دی څه لپاره لاړ شئ د هغې انیکي ځان ته را مخکې کوي چې دا ډېر لوی بزرګ انسان و دا ډېر لوی نیک سړی و دا دې ګوره خلک راځي د ده زیارت له یاره که داسې نیکي ما وکړه او اخرت به ځان ته را مخکې کوي چې دی خو د خدای نه یېرېده اخرت نه یېرېده د ټولو نیکي کړې ده دا دی څومره لوی نیک سړی او بیا هم د مرګ نه بچته شو دی مرګ له لاړ دا څومره لوی عاشق و څومره لوی نیک سړی و بزرګ سړی و عالم سړی و قرآن خوان سړی و روژهدار سړی و مرګ نه دیم پاتې نه شو زه به هم د مرګ نه پاتې نه شم نو اخرت به ځان ته را یاد کړې نو په صحیح طریقه خو که ته دا کې چې د هغې نه خاورې رالې او په ځان باندې مږې او کاڼې رالې او په ژبه یې مږې او د هغې له د مالګې رالې او هغه سټې نو دا په شریعت کې د مارونو بالکل نشته دې نه به ځان ساتې او که دا وی چې دا به رانه تبه نو دا غریب چې وفات شوی و دا نیک انسان نو د ځان د تبې نه بچ کړی دی په خپل په ده خو په ژوند کې به خامخا د کونډو بیماري راغلي په ده به خامخا د سترګو راغلي په ده به خامخا د خولې راغلي په ده به خامخا د سترګو راغلي په ده به خامخا د خپو دردونه په ده به خامخا تبه راغلي نو چې ځان نشي بچ کولی دا به څه بچ او جمدې خو دعا به درته وکړي که چې نمدي انسان له لاړ شي او نیک سړي له لاړ شي یو عالم له لاړ شي دعا به درله وکړي نو روحاني اسباب هم شته خو دا دې زیارت دا تبې والا دی تبه جوړوي او دا بچو والا دی بچي ورکوي او دا چې له چا ښځه ني ده له لاړ شي که نه بس چې راځي جینۍ به درپسې لیونی را روانوي دا ټولې غلطې خبرې دا د شریعت خلاف دی رزق د چا لاس کې دی د الله ٹھیک شو خبره ژوند د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی روغ صحت د چا لاس کې دی بیماری د چا لاس کې ده ژوند او مرګ د چا لاس کې دی دا به زمونږ عقیده اسباب به استعمالو ډاکټر لا دم درود وغیره خدا به نه وی چې دی جوړ کړم بیا به چا جوړ کړم رب العالمین جوړ کړم خلک چې ځي زیارت ته په دې نه ځي چې دغه زیارت به بس دا به چې ورلم بس زه دې زیارت مې جوړوي او زیارت خوره مې جوړوي نه 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 خورې ته نشي جوړ د مدینې خورې سره زیارت خوره مې حسابوه هم د رسول الله مبارک لاړې مبارکې ورسره یو ځای شوي بهر کې زمارونو نو هغه چې دا ټولې چې دوی رالل اوهو دا څه شوي دي نمرود ته اطلاع ورسېدل هغه راغی دا چا کړي دي دا زمونږ خدایان دا چا خدای ته به څوک کنځلي وکړي خفه کېږي که نه خفه کېږي دا چا کړي دي یاره سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم یو هلک دی زمونږ دا خدای ډېر په بدو یادې ابراهیم یې نوم دا هم هغې کړي ویرای والے دا خو ماشوموالي کې م راغلی و خو دته ما صبر کړی و اوس راولی ټول خلک راغونډ کړی چې زه سزا ورکړم دته پته وسولې دنیا د بادشاه ډر و را محل کې راغونډه کړل او ابراهیم علیه السلام یې م راوستو او دا شاهي ګرجه وه د دوی دا ګرجه نه دا څه وه د مندر دا غټ مندر چې بوټ بوټ چې پکې و چې څنګه راوسته نو ورته څه ابراهیم علیه السلام ته وایي زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې انت فعلت هذا زمون خدایانو سره تا کړي ابراهیم علیه السلام ته وی وسله ټوپک چې چا سره خو مړی هغه کوي تماچه چې چا سره برآمد شوه خو مړی هغه کوي نو تبرګي د هغه لوی بابا په غاړه کې پروت دی او ما والدي بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون بابا جی ته تبرګي وکړه کې دی معلومېږي دا چې دا ښکار هم نه کړی او تپوس ته وکړه که نه چې چا وهلی تپوس ته وکړې دي به راته په خپله حل وایي که زه یاد کړم ما به کړي که هغه یاد اوس هغې یو بل ته وکتل چې دا اوس د په کوم ځای راګیر کړو تبرګې خو د هغه پلار په اوږه کې خو پروت دی خو هغه لاس خوځولی شي او د نورو نه موږ څنګه خبرې وکړو هغوی ژبه ړقولی شي یو بل ته یې وکتل چې داسې راګیر کړو داسې پښتانه وایي هلکه وایي د ګسې خپې نه ونیوه د دواړو خپو نه یې خپو غوټه چې ورته وایي اوس به دوی خامخا و چې دیو خبرې نشي کولی نشي کولی خبرې نشي کولی تاله به زوی څه درکړي خبرې نشي کولی تاله به روزي څه درکړي ته ورته رب څنګه وې اوس به دوی خامخا و چې تبرګې خو د هغه په اوږه کې دی خو دا بل چا ویدان کړی دی هغه په خپله وال نشي کولی نو خدای مو تباه و برباد کا بجلیګر مولوي جعفر په تڼاکه سټکوري چې وال نشي کولی نو دا ته خدای څنګه وایي دا د کوم ځای نه خدای شو
بس پیشو چې دا خو افل لکم ولما تعبدون، تاسو دې خدای تباہ و برباد کی چې دا کوم عبادت کوي دا دې خدای تباہ و برباد کی. ما چې وهل نو ما نه به ځان خلاص کړی کنه ما کړی دا بابا اول نشي کولی پلار ورته وایه لاس پې نه چېړه کولی خبرې نشي کولی عبادت یې کوی رب ورته وایه په خپلو لاسو ولا پوزه جوړه کړې په خپلو لاسو سترګې جوړه کړې په خپلو لاسو خپې جوړه کړې په خپلو لاسونه یې تراشې او بیا به یې زوی به راکړې بیا وایي دا به رزق راکړي دا به ډوډۍ راکړي. افسوس روزي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ظاهري اسباب به موږ لټو ځمکه به هم کرو تجارت به هم کوو نوکري به هم کوو خو ایمان به مو دی چې دې کې دا رزق نه دی دا نوکری کې او په دې ځمکه کې او په تجارت کې روزي چا بندوبست کړی دی؟ رب العالمین بندوبست کړی. او بیا هغه اسباب به استعمالو چې کوم اسباب خود پیغمبر او د هغه صحابه استعمال کړي. تجارتونه هغې کړي ځمکې هغوی کرلي نوکری په هغه زمانه کې هغوی کړي دي پې ګټلي دي او هغه اسباب لکه دم شو وغیره هغې استعمال کړي دي. نو موږ به هغه شی استعمال بهر کې زمارونو بس نمرود راوغوښته ویې دلته کښېنه ضرب نه یم وینا وی ستا رب څوک دی؟ وی زما رب هغه ذات یحیی و یمیت ژوند هم ورکوي او مرګ هم ورکوي. وی دا خو زه هم کولی شم. وی ته څنګه کولی شي؟ یو سړی د 500 قید و څو ورځې پسې پانسي وه اډر یې وکړې دا خوشې کړې خوره کندا مړ و که نو ویل اوس مړ کېده که نه دا مې خوشې کړه ژوند مې وله ورکړه. او یو عام سړی په لاره روان و هغه یې راونیو او مړی ته یې وله پنده واچوله مفتو کې یې مړ کړه. وی دا ګوره جمدي و مړ مې کړه. ته خو الله زما رب جم ژوند او جمدي کول او مړ کول کولی شي دا خو زه کولی شم دا دې ما وکړه. اوس بېوقوف دی که نه ابراهیم علیه السلام ته پته ولګي چې سړی ښه پوره بېوقوف دی او سر کې د مازغو په ځای د خره خاښړه پراته دی دکې عقل نشته. دا ژوند ورکول دی ته وایي چې دا د کم ملک ده دا راجم دی. خو ابراهیم علیه السلام ورته یو ناشنا خبره وکړه دا بېوقوف سړي ته دا نه وایم وایي ښه وایي زما رب نور راخیږي د دې مشرق د طرف نه او په دې مغرب یې غورځوي فأتي بها من المغرب زه دې بل طرف نه راته وکړه داسې تپوس او دنیا په خپله راغونډه کړې خلکو ته خپله ځان په خپله قمقل بچي وخوا فبهت الذي کفر والله لا يهدي. بس فورا پوه شوې یاره وایي داسې کار دی د سره باس کول نه دي پکار بس داسې کار کوو چې دې سوځو حرقوه وانصروا آلهتکم دا ټول دې سوځو خو داسې نه سوځو یو اور ولا بلو او د تاسو د خدایانو بېعزتي کړې ده زه به سرکاري ته ورم کوشش کوم او تاسو هم کوشش وکړئ او زه خشاک راوړی اور بلکې چې دې پکې وروغورځوم جیل کې واچوم یو میاشت کې خشاکونه را جمع اور یې بلکې یو میاشت پې ولګېده یو میاشت که چا به زوی ناجوړ او منښته به یې وکړه که جوړ شي زه به خشخشاک وړم هغه اور کې به غورځوم چې ابراهیم پکې وسوځم علیه السلام. بادشاه نوکران لوی میدان یې ډک که د خشاک نه اور یې ورته کړ ابراهیم علیه السلام یې راوست دې کې دې غورځوس ما رب منې که نه لارې شه د غولو ټټو بوتاله ته رب یې رب زما هغه دی چې دې طرف ته نور راخیږي په دې طرف غورځوي ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی دا د توحید عقیده دی الله موږ سره قبر تر کو رسولېږي دا رب بے بس غردو دے اور کې څه غرده غرده اوس غردی به څو اور ته خو نږدې چې غردی یا خو د سره به څوک ځي غردی یا خو دونه تاو دی یو میاشت چې اور بلیږي دومره تاو دی چې مرغۍ پې برابر نشي وایي څوک به شیطان د انسان په شکل کې راغلی شیطان د انسان په شکل کې او څوک وایي نه یو سړی خزن یې نوم و خزن یا حزن دا یو سړی د دوی په قوم کې حزن هیڅ هغه وی چې ماله چل راځي نو هغه ولې یو پاڼچه غوندې شی جوړ کړ یو ټال چې دی به په هغې باندې کېنو هغې له به جوټه ورکړو نو چې هغه داسې ټالی ووایي او دې منځ ته شي نو دلته نه به پړې پرېږدو نو دی به ورته وغورځي پخوا به دا توپې وې په دې به د دشمنانو باندې چې کله بمباري کوله په دې به یې کوله یو پخوا دا باڼچک باندې را ماشومانو به ځنګل تاسو ته به یادي څلور ټایرونه به وپدي نو هغې کې به دا چل کوم دغه باڼچک به چې د انسان کوم ځای کښېني دغه ځای کې به یې کاڼي کېښودو یو سړی به ورته بره ناست و هغه له به یې ځای بره باقاعده جوړ کړی و د دې د پاسه باڼچک به یې تاوو
چې ښه به تیز شو جد به شو یو پړی به سس کو نو چې سس به کړه کاڼې به یې غلطه پرېږدي دا د هغوی توپ دی حجاج ابن یوسف چې په عبدالله ابن زبیر باندې کله هم حمله کوله نو بیت الله ټوټې ټوټې کړی دغه منجنیق استعمال کړي او رسول الله مبارک طائف باندې حمله کوله د دې په ذریعه کړی دغه حزان راغی هغه ورته وایي دا چلو شی جوړ که جبریل علیه السلام الله ته وی فرشتې هلته الله ته په ژړا شي ای الله دا ابراهیم دی خو د ماشوموالي نه ستا د دین دپاره لګیا دی دا ابراهیم دی خو ماشوم مور پلار شړلی دی ستا د دین دپاره دا ابراهیم ټول ورځ کوڅو کې ګرځي خلکو ته ستا دین ښیي ستا وحدت یا وحدانیت په خلکو ته بیانوي یا الله دې دونه اور ته پرېوتل نه چې رسېدلې به نیلو خړوئ یا الله معافي غلطی شوی نه غلطی خو نه ده شوی د ما دین له لګیا دی الله بچې کا ستاسو څه خیال دی جبریل علیه السلام ما ته حکم وکړه زه به ورشم ګورې دا م یاد وساتئ فرشتې بغیر د خدای د حکم نه هېڅ هم نشي کولی وما نتنزل الا بامر ربک موږ بغیر د خپل رب د حکم نه کوزېدی هم نشو اسمان نه لاندې جبریل علیه السلام زه څه وکړم وی ورشه که مدد دنه غواړې وکړه ورسره راغی ورته کېناسته هلکلي حاجت ما ته دې څه حاجت شته زه مدد وکړم جبریلې څه قسمه مدد وی زه کولی شم داسې م کولی شم داسې چې اوس دا اور په دې په کورونو وربرولی شي اما الیک فلا تا ته مې حاجت نشته حاجت مې چا ته دی الله ایمان خو دې ته بله فرشته الله ته جاړي میکایل علیه السلام الله ما ته حکم وکړه زه خود ورشه که دنه مدد غواړي وکړه ورسره راغی زه د هوا فرشته یم هوا زول طوفان زما په اختیار کې دی ما ته حکم وکړه دا اور به وسوالم او د نمرودیانو په دا کوڅو کورونو کې به یې ورواچوم ټول به دله وسوسول خو الله ته مې وویل هغه نه تپوس وکړه څه دی خیال دی ما ته دی حاجت شته وی اما الیک بلا تا ته مې حاجت نشته دی الله ته مې حاجت دی علمه بحالي زما دا الله علم زما په حال شته حسبه عن سؤالي زما د سوال ته غاړو ضرورت نشته زما سوال ته څه ضرورت دی سوال کومه زما د حال نه زما رب العالمین خبردار دی یو شاعر وی لسان الحال افصح من لساني لسان الحال افصح من لساني په ژبه چې زه چانه سوال کومه نو کېدای شي تېر به وځم صفا به ونه ویلی شم لیکن زما حال الله ته معلوم دی هغې نه ښه خبر دی که زه په ژبه لګیا یم نو څه به وویمه څه به ونه ویمه ستړی به شم ژبه به مې ونښلي یا بعضې څیزونه به مې هیر شي خو زما د حال نه زما الله ښه خبردار لسان الحال افصح من لساني د ژبې حال زما د خولې نه ډیر فصیح دی الله ته ډیر زیات خبردار دی او بیا وایي چې وسمتي عن سؤالي ترجماني وسمتي عن سؤالي ترجماني زما چپوالی چې دی که نه دا زما ترجمان دی بس الله ته پته ده که نه چې ما کې څه دی نو وی الله زما په حال خبردار دی زه چا بل چا نه مدد نه غواړم چې ټالې اوچته وغه نو اوچتې ده فرشتو بیا نیولې نو موږ چېرته پرېږدو موږ دا خو کولی شو که نور هم نه پرېږدي دا خو کولی شو که نه شیطان د انسان په شکل ده انشاء وی داسې وکړې دا نه اوچتېږي څوک وی جنکۍ راولې سرونه سرتور کړل جنکۍ راوستې سرونه یې سرتور کړل چې راوستې پېغلې جنکۍ سرونه سرتور کړل بس ټال اوچت شو چې دیکۍ یې ورکړه ابراهیم علیه السلام یې د ورمینځته ورشغال کوي دا ولې زما د رحمت فرشتې لاړ کوم ځای کې چې جینکو سر ښکاره کړی دی د رحمت فرشتې به نه مسلمانانو خویندو ته ویم مسلمانانو لونو ته ویم زما د قسم د خدای په ذات رحم مې پرې راځي چې مهرباني وکړې بیان چې څوک هم اوري سرونه پټ ساتئ سر مه کولامه چې د رحم فرشتې دي د غضب فرشتې به راځي فرشتو نه خو ځمکه نه خالي کېږي د خدای قهر به راځي نن سبا په دې سوشل میډیا کې او په دې ټي وي ګانو کې چې څومره جنکۍ لګیا دي او خبرونه کوي او ټولو لوپټې غورځولي سرونه سرتور سټ
ښکاري مری ښکاري لیچې ښکاري زما په رب قسم د خدای قهر له دعوت دی الله په دې ډېر خفه کېږي اس الله له ډېره غصه ورځي په دې باندې جنکې ټولې بربنډې کړي ځان کې دی کې سیلاب راغی دنیا غرقه کړه غر کېږي زلزله راغله زلزلې ټول خدای دې نور پکې خیر واچي فحاشۍ سره هېڅ ګزاره الله نه کوي نورو څیزونو سره به درله ګزاره وکړي او فحاشۍ سره ګزاره نه کوي لور خو د ما په وس کې ده که نه ښځه د ما په وس کې ده مور زما په وس کې ده خور زما په وس کې ده ځان ته مسلمان ویم ولې د الله د حکم نه بغاوت کو دغه کبر دی او غرور دی او تکبر دی بیوټي پارلر سار ځه او ځان باندې نخرې وکړه او په ځان باندې رنګونه پورې کړه او بیا ټي وي ته کښېنه او یا سوشل میډیا باندې کښېنه او سر تور او ویښته او بل شان آها خدای ته وګوره اخبار کې فوټوانه وګوره مهرباني وکړه د خدای قهر له دعوت مو ورکوه د خدای غضب له دعوت مو ورکوه په داسې بیمارۍ به دې راونیسي قسم په خدای کرې دې بیا څوک خلاص کړي مه کوه دا څه کوئ موږ یو او دغه خلک بیا مولیانو پورې خاندي مولوي لوگ مدرسوں پورے خاندی یہ مدرسوں والے یہ داڑیوں والے یہ پگڑیوں والے تو ماں پورے خاندی فرشتے تا پورے خاندی ځان له دې اور ځای کړی ځان له د خدای قهر باندې ځان اخته کړی خو ګناه ده جرم دی سر تور سر هغه حیا لاړه زما وروڼو چې ښځه به په ډولۍ کې تله ښځه په ډولۍ کې او ډولۍ کې به څونه څادرونه به دې چاپې درته وکړي هغه حیا لاړه چې ښځه په ټانګه کې ناسته وه او د ټانګې نه شاته به هم څادر تاو کړی او د کوچوان په میانځ کې او د ښځې په میانځ کې به هم څادر و چې د دې څوک جامه مو نه ویني ماشومانې جینکۍ به وي پوټینۍ جینکۍ وړی وړی چې پیس به نه وي خبر او چې بانګ به ووي نو په سر به یې لاس کېښود پیسه نه وه دولت نو سکون و مسلماني وه دین و شریعت و الله خوشحاله و د خدای غضبونه او د خدای قهرونه نو نن کله کورونا دی کله کینسر دی کله زیړې دی کله بل د خدای قهر دی کله زلزله ده کله سیلاب دی کله بل آفت کله بل آفت کله بل آفت سکون نشته اطمینان نشته په کور کې دننه ښځه خاوند روان پلار او زوی روان رونه خپلو کې سره هغه څه شو هغه مینې محبت د ترور او د ماما کره به خلکو یو میاشت تېروله قسم په خدای که د چا په سترګو کې به غلط سوچ د چا متعلق راته دا 2 کالو د 9 کالو واړه به بې پردو ګرځېدل په کمیسونو کې به ګرځېدل د چاړه کې به غلط سوچ نه راته دا مخامخ کنده ده چې کومه زموږ دا کنده بیږي قسم په خدای پیغلې جینکو به همدغه کې جامې به ویندلې صوباړې تخته به ورسره وه او جامې به یې ویندلې او د کندې په غاړه به ټیمانې ښودې او خوټکوانې به یې لګولې او پکې به صابون خوټکو په خدای مې دې قسم که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته پاکه پاکي یو کور کې به تنور او د ټولې محلې ښځې به راته هغه تنور له که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته قسم په خدای دې مشرانو ته پته را په یو باندې چغ بالک هم ځنګل او جینۍ به هم ځنګل که د چا ذهن کې به غلط سوچ راته لالا ټیک هم که غلطه وي دا څه دنیا شو کم حال ته خلک لاړل بربنډتوب جینکۍ هلکان ګډ یو بل سره تاسو لاړ چې وګورئ چې کوم وطن کې بربنډتوب دې توبې وباسئ دا خو زموږ دا خور خویندې لوڼه په غم اخته کوي قسم په خدای په غم اخته کوي خدای داسې غم نه موږ وساتي ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي په ازبکستان کې او په ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي یو د وینا خبرې یو د خپلو سترګو خبرې دي چې جینکۍ او ښځې په لارو کې لګیا دي جارو وی او پاڼې راغونډوي او غټ غټ پنډونه د پاڼو ګاډو ته خېږي ما په دې خپلو سترګو لیدلي چې په دوکانونو کې جینکۍ لګیا دي خلکو له اجامتونه کوي او سرونه وله خرئ نوکرانو غوندې بوډایګانې ښځې مې قسم په خدای په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې سهار نه مازدیګره پورې په هوټل کې هم خدمت کوي او بیا جارو مو یو لارې هم صفا کوي قسم د خدای په ذات ته ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې په دیاړۍ کې دیاړۍ مې لیدلي دي چې د خښتو 10 خښتې او 12 خښتې په دې شا باندې اوچتې کړي دي په منډه یې ځغلي زما د قسم د خدای په ذات دي جومات کې راته قسم خورم په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې د سیمټو یو نه 2 بورې په دې شا باندې وړي په منډه وړي او کار کوي ګلکارۍ ښځې کوي اسلام خو کور کې ښځې کینولي دي الحمدلله خاوند یې وله راوړي ښځه پلار یې وله راوړي رونه یې وله راوړي او لکه د عزت په شان په کور کې دن ناست سره خپل پخلی کوي دا ښځ بربنډتوب کوي چې دا بربنډ دي کو او دا بار وځي څه بیا سنبالوي به څوک هلته ما تپوس وکړو مې دا څه کوي وخوري څه چې دا ډیوټي نه کوي څه به خوري ولې د خاوند په هغې خپله ګزاره نه کوي
د پلار په هغې خپله ګزاره نه کېږي. شرابونه دي دی ورته عام کړي دي او ښه ګران دي او ښه زبردست یې څښي. دا بربنډ نن سبا چې څومره بربنډتوب لیبرل جینکې دا ټولې بربنډې د خدای قهر له دعوت ورکوي، د خدای غضب له دعوت ورکوي. خدای پاک دې زموږ لوڼه خویندې مسلمانان قسم په خدای په هغې خفه کېږم الله یې د عریانیت او بربنډتوب نه په امن او امان کې وساتي. جینکې راوستې ټال اوچت شو، ابراهیم علیه السلام یې ورغورځوي. مارغانو به مخوکه کې اوبه راغېشتې باره به وختې بلاندې پر نه شو والې پکې باچولې چې مړ شي بل وس یې کړی دی. او یو کربوړی دی کربوړی په دې زنګ په دې جاړو کې وي سور سر یې وي هغه به خوله کې هغه به پوکي ورکول اور له لرې به نږدې کېدی نو چوټېدن پوکې به ورکول. رسول الله مبارک فرمایي چې که په یو غزار دې مړ که 13 نه کېدی وشوې، که په 2 دې مړ که 6 نه کېدی وشوې او په 3 دې مړ که 10 نه کېده به وجل بل وس یې کړی دی کولی نه شي. یې ورته یې څنګه وغورځاو جبریل علیه السلام راورسېد کلکې ونیو. الله سوی یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اوره ګورې ابراهیم دی زما بنده دی زما خلیل دی. الله اکبر. زما دوست دی زما خلیل دی. اوره ګورې معتدل بردن و سلاما سلام معتدل دومره یخوالم پیدا نه کړي چې یخنۍ نه نقصان ورسوي. معتدل ورته ووایه. زموږ دا علما وایي چې دا څیزونه الله پیدا کړي دي او دا خاصیتونه هم الله ورسره پیدا کړي دي او کله چې خدای وغواړي دا خاصیت به ورسره یې که ونه غواړي نه به یي. د شاعره او د ماتوریدي یو لږ فرق پکې شته خو هغه اوس دا وخت نه دی. الله چې وایي اور به نه سوځول به نه کوي. الله چې وغواړي چې هغه به ابراهیم علیه السلام په اسماعیل علیه السلام راکاږي خو پرېکول به نه کوي. دا خو د الله کار دی. موږ ډېر ولیدل 20 ډزه لګېدلې دی او خدای جوړ کړی دی او یو ډز لګېدلی دی او مړ دی. بهر کیف جبریل علیه السلام راغی کلکې ونیو او چې د غورځو جامې یې تېستې وې جنت ته یې ورله د ریخم او جامې راوړې ور واچولې ورته او په دغه اور کې دننه یې څه چل ورسره وکړ. په هغه اور کې دننه یې ورته ښه مزېداره باغچه جوړه کړه فټافټ هر څه خو د الله په لاس کې دي او د اوبو چینه یې ورته پکې را پیدا کړله. هغې نه لګیا دی میوې هم خوري هغه اوبه هم څښي یخ معتدل. یو روایت کې شته یو روایت کې داسې هم شته چې مورې خو بیا مور خو مورې که نه لرې ځای نه الله ته چغې وایي چغې وایي. یو روایت کې دي خیر زه بیا راته ویم بعضې مورخینو لیکلي دي نو چې مخامخه ای بچې ته څنګه مورې ښه خوشحاله یم ما الله نه لږ سوال وکړه خپل رب نه دی چې زه در سره لږ بیلو شم راځه مور. وایي مورې ورغلې ده ابراهیم علیه السلام له ځان ته یې را ترغاړسلی دی او په تندي ښکل کړی دی او بیا ترې راغلی. ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس وکړو ماشاءالله وایي هغه چې اور کې پرېوتی وې وایي څه حال دی وایي قسم په خدای زه په دې خوشحاله وم چې دا نور هم اوږد شي هغې کې چې کوم خوند و دا خوند د اور نه بار نو دا نور هم خوند یې راکړه چې دا نور هم اوږد شوي او الله ته لګیا دی د رب العالمین هغلته کې هم لګیا دی د الله پاک صفتونه کوي او رب العالمین ته لګیا دی لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك حسبنا الله ونعم الوكيل. دا حسبنا الله ونعم الوكيل وایه ښه دا رسول الله مبارک ښودلی دی. یو صحابي وي که دجال راغی د هغه له فتنې نه به څنګه خلاصېږم وایي حسبنا الله ونعم الوکیل وایه حسبنا الله الله مونږ له کافي دی نعم الوکیل زما ټول کارونه به یو الله سمایي. او ابراهیم علیه السلام به وی نعم الرب انت ای رب ته ډېر ښه رب نعم الرب انت. الله د اور نه راوویسته بس نمرود خو پوهېږي چې بل څه نشم کولی زه جلاوطن یې کړ هغه ځای نه راووت په نمرود سره الله څه وکړل متکبر سره مغرور سره الله څه وکړل نمرود سره ماشې والا خدای پوزې ته وردننه ماشې بره ته د تندي کې یا د ارده کې چې وي دا ځای کې د رګونه دا مخ د اولیا یو ځای کې ونښتی اوس ګوره دغه ځای خو ماشې جمدي نه شي پاتې کېدی بره رطوبات دی هغه پرې راځي د دماغونه هم دا رطوبات را روان دي جمدي لیکن چې الله غواړي کولی شي ابراهیم علیه السلام اور کې هلته ماشې نو آیا سزا ونه خدای څه ورکړه داسې سزا خدای ورکړه چې قبر غرور ونه وباسي اوس یو کس به ځان ته کېنولی نو هغه به وله سپلی یا څه شی راغېستی او دا تندی به یې ورله ټساو
چې دا ټس ټس بنو نو ماشي به پر کول تکلیف به وته او چې دا ټس ټس به ورکول نو ماشي به پر نه کول تکلیف به خو تر مرګه پورې بس تندې او ساري ولا ټاساو په چپړو به ټاساو چې هغه به ټس ټس ختم که پر به شروع جواله چا به که نه مازغه مې بیا ټاساوه خدای ورته وښول ظالم بچیه ته د خدای دعوه کې یو ماشي مقابله نشي دا یو تفسیر کې مې لیدلی وي ګوډ ماشي و ما وې سری به وله ده چې داسې و موږ ته خو یې د ګوډو دغه پته نه لګي دا کیدی شي خدای پاک دا یو د خدای طاقت دی چې د ګوډ ماشي نه هم دا پیدا اخیستی شي نو الله پاک څه چلو که یو ماشي باندې کبر غرور یې ورته ختم او په چپړو به والې کېده چې ډباوه په چپړو ډباوه نو غرور ښه شی نه دی خطرناک شی الله دې موږ د کبر نه او د غرور نه په امن کې وساتي نو غرور به نه کوو کبر به نه کوو ځان ته لوی بل ته کمزوري غټې غټې خبرې کول ځان لوی ګڼل مټې وال دا به نه کوو ملا به هم نه کوي ملا به هم کبر او غرور نه کوي چې زه خو لوی ملا یم دا بل پسه پوهېږم دا هم ډېر خطرناک جرم دی نن سبا زموږ په دې فیسبوکونو کې دا شی ډېر چلېږي یو سړی د څه مسله وکړي بل ولا په مخ چرخې راکاږي اول ته ورپسې لګي دا هم کبر دی کبر به نه کوي غرور به نه کوو غرور او کبر دا خطرناک شی نه به ملا کوي نه به پیر صاحب کوي نه به خان کوي نه به ملک صاحب کوي نه به زمیندار کوي نه به تاجر صاحب کوي نه به مالدار او نه موټر والا دا به نه کوي دا به مو یقیني چې زموږ دا هر څه دا د الله په اختیار کې دي چې کله وغواړي نه به مالداري وي نه به موټري نه به خاني وي نه به نوابي وي نه به ملای وي نه به دما دولتي نه به بل شي نه به بل شي هر څه د الله په لاس کې دي دې کې انشاءالله څه خبرې پاتې دي که موقع وه نو آینده جمعه کې به درته بیان کړم الله دې موږ د کبر نه وساتي خدای دې موږ د غرور نه وساتي الله دې موږ کې عاجزي پیدا کړي خدای موږ کې عاجزي پیدا کړي خدای موږ کې عاجزي پیدا کړي الله موږ کې که زموږ نه څه د کبر خبرې شوي د کبر کارونه شوي ته راته معاف کړي الله خدای لوی تا سره ښایېږي خدای لوی ستا جامه ده ستا ذات ستا صفات د هغې نه لوی بل نشته دا ذات په لحاظ هم لوی د صفاتو په اعتبار هم عظیم الشان رب العالمین خدای موږ د هر قسمه لویۍ نه کبر نه په امن و امان کې وساتې او خدایه ته زموږ د صحابو او د رسول الله مبارک د پیغمبرانو په نقش قدم روان کې او د خپل ښکلي پیغمبر په نقش قدم روان کې الله بیمارانو له شفا ورکړي که دې مجلس کې وي په کورونو کې وي هسپتالونو کې وي ټول له شفا ورکړي